فلم په شروع کې موږ سویډن ګورو کوم ځای کې چې ډېرې تیزې زلزلې راځي او ډېر زیاته تباهي کوي او خلکو ته دا هم پته نه وي چې اوس به بله زلزله چېرته کې راځي او موږ هلته نه ځان وکاږو او یو بل ښار کې ځان پټ کړو. د دغه زلزلو راتلو یو غټه وجه دا وي چې په دغه ښار کې انډرګراوند ماینینګ هم شروع وي. دې نه پسه موږ څه ملګري ګورو چې دغه ماینینګ ته راغلي وي او هلته کې خپله پالټي کوي. دلته کې دوی یو غټ درار ګوري او لږ ساعت کې دغه درار ډېر زیات غټېږي او بیا اچانکه دغه ټول ملګري په دغه درار کې لاندې لړه شي. فکر نو موږ یو ښځه ګورو چې دغه ماینینګ کمپنۍ کې یو انچارج وي او د یو ماشین په مدد باندې دا د ماینینګ ایریا سره ناسته وي او هلته کې چې کومې غټې زلزلې راځي دا یې رامعلومه وي. دلته کې موږ د دې یو خاوند ګورو چې ولاړ وي او بیا دې ته یاد راځي چې نن زما د زوی برډې هم ده او کله چې د خپل ایکس خاوند ته ووایي چې زه درځم او خپل زوی ته سبسکرایب ورکوم نو هغه دلته نه غیب شوی وي. دې نه پیله چې فکر خپل زوی رامعلومه کړي دلته کې یو تیزه زلزله راشي. چې کله دغه زلزله رامعلومه کړي نو هغې ته پته ولګي چې دغه زلزله 3.4 وي او دې ته پته ولګي چې دغه زلزله ډېره زیاته تیزه ده او بیا د خپل یو لور ته ووایي چې لاړ شه او خپل ورور پیدا کړه او په خپله لاړ شي او هغه ماینینګ کمپنۍ ته راشي. کونه چې کله دا بهر ته لاړ شي هلته کې یو سپی وي او هغه لاندې ښار ته منډه کړي او داسې ظاهره شي چې دغه سپي ته اوس پته ولګېده چې هلته کې یو غټ آفت را روان دی. دا خبر دا ښځه اګنور کوي او بیا خپل غرونو ته راځي او هلته کې ماینینګ کمپنۍ ته ځان وررسوي ولې چې دې ته پته وي او د ډېر وخت نه دغه جنۍ هلته کې انچارج وي. په دغه ماینینګ کې دننه 108 مزدوران کار کوي او دغه مزدوران بهر وکاږه دې کار وي. دې ته پته وي خو بیا هم دا دننه ماینینګ ته ځي او هلته کې یو غټه دماکه کوي او د دې ایکس هسبنډ هم په دغه ماینینګ کې دننه ور روان وي ولې چې هغه هم د دغه ماینینګ کمپنۍ یو انچارج وي. کله چې دا 520 میټر دننه لاړ شي دا هلته کې غرونو ته ټک ټک کوي او معلوموي چې دغه غرونه څومره نقصاندې دي او څومره کمزوري. دې ته دا هم اندازه وشي چې لګاتار په دغه غر کې بمونو الوتلو په وجه باندې د غر بره حصه ډېره کمزورې شوې ده او دغه خبره کنفرم کولو لپاره دا هلته کې په دیوالونو باندې واړه سټکونو غزارونه کوي او یو غزار ورکولو سره دغه غر مات شي او بل خواته یو غټ غونډه کې ګوفا لاره جوړه شي او دا یو خطرناکه خبره هم ثابته کېدای شي. بل خواته موږ رافیګا لور ګورو چې خپل لور پسې بازار کې ګرځېږي. د هغې ملګري ته وایي چې ستا ورور څو ورځې پهله پارټي کولو لپاره ماینینګ ایریا ته تللی و. په دغه ګوفا کې چې کله دا خپل ډرون خوشیږي نو ته پته ولګي چې دغه لاره 102 میټره ده او دغه ځای بالکل زموږ د ښار لاندې دی او اني ټایم د دې د ښار لاندې زمې بوس کېدی شي. دلته کې موږ یو ماشوم ګورو چې په شګو کې ناسته وي او لوبې کوي او شنکه لاندې شګه روانه وي او دې نه پیل چې دا ماشوم لاندې په شګو کې لاړ شي د مور رامنډه کړي او دا ماشوم ونیسي او بهر ته یې روکاږي. خپل خاوند ته دغه اډر ورکوي چې ډېر زر دغه ښار خالي کړي ولې چې اني ټایم دغه ښار لاندې زمې بوس کېدی شي ولې چې دغه سیکیورټي انچارج و دې خبره به ضرور مني. خو د دې خاوند ورته وایي چې نه داسې به نشي کېدی چې دغه غرونه خپلو کې جدا شوي وي او بیا دغه خوګوفات یې جوړوي. فکر ودوي چې دا خبره ته سوچي هغه بالکل هم داسې نه ده او زر ته زر دغه ښار خالي کړه کې نه دا به لاندې زمې بوس شي. دغه هلته کې چې کله دوی خپلو کې خبرې کوي نو اچانکه دغه غر بړنه لاندې لړی شي او دا ټول خلک بهر ته منډه کړي ځانونه بچ کوي. د فکر نوي خاوند ته دغه معلومات وشي چې اوس کومه زلزله راغلې وه د هغې د وجې په ځمکه کې چې څومره د اوبو پایپونه وو هغه ټول مات شوي دي. هغې په وجه باندې اوبه لاندې ډېر زیاتې کېږي او بیا دغه جانوران هم دغه ښار پرېږدي او هغوی ته معلومات کېږي چې هلته کې یو غټ آفت راته والا دی. خبره هلته کې هم نه ختمېږي. په دغه ماینز کې دننه 108 مزدوران ګیر شوي دي او دغه خلک هم زر ته زره بهر ته روکاږي. دا سړی چې کله په سړک باندې روان وي دا خپل لور وګوري چې هغه چا پسې شوي وي او هغه کس رانیسي. دې نه چې کله پلار ته پوښتنه چې دا ته څه کوې نو دا جنۍ ورته وویل چې دا هلک زما د ورور ملګری دی او بېګا دا زما ورور سره چېرته کېدلی و خو دا هلک ورته ووایي چې موږ بېګا ستا د مور یو ګاډی پټ کړو او په هغې کې ډېر زیات ملګري کېناستو او ماینینګ ایریا ته پالټۍ ته لاړو خو ما ډېر زیات شراب وڅښلو او زه بېهوشه شوم او زه په ځان پوه نه شوم چې بیا ستا ملګري او ورور چېرته کې اخر غیب شو. په ماینینګ کې دننه فیګا په یو ټرک کې ناسته وي او ډېره زیاته یېرېدلي او پریشانه وي ولې چې هغې ته پته وي چې دغه غرونو په منځ کې چې کومه ګوفا جوړه شوې ده اني ټایم دغه غرونه په دوی باندې راغورځېدی شي او دوی پکې مړه کېدی شي. فکر یې ځان نه زیات د دغه ښار باره کې سوچ کوي او په دغه ځمکو کې لاندې غټ غټې کاڼي ماتېږي او دغه ښار پر ورو لاندې روان وي خو بیا دا خپل د زندګۍ پروا نه کوي او د دغه ځینه بهر ته وځي او غواړي چې ښار ته لاړ شي او دغه ټول ښار هلته کې خالي کړي. خو دوی دلته کې دغه پته ولګي چې د بار تلو لاره بنده شوې ده خو دوی هار نه مني او دوی هلته کې یو بله لاره هم تلاش کوي.
کله چې دوی خبرې لارې ته هم لاړ شي دا لار هم بندوي. فکر دلته کې یو کوټې غونډه کې لاره وګوري. فکر غواړي چې په دغه سورنګ باندې بهر ته ښار ته لاړ شي او په لاره کې واړه ګټي اخوا کوي او بهر ته ځان په کوشش باندې وکاږي. او اوس نمبر د ایکس هسبند راځي او هغه په دغه تنګو لارو باندې بهر ته نشي وته. فکر به یو غزار دی په سر باندې وکيو دا سړی به وشکی او دغه سړی لاس راکاږي او بهر ته راوکاږي او هغه نه پس د خپل ډیر زیات مګری هم دغه سورنګ په ذریعہ بهر ته روکاږي. اوس نمبر وی د یو جنې کوم چې اخیری وی او فکر چې کله دغه جنې بهر ته روکاږي نو په دې معنی وړه کمر برنه لړ شي او د دې خپل لکی ونخليږي. خو به دغه غرونه برنه نور هم ماتيږي او ډیر زیات غټي کمرې په دغه جنې باندې برنه لړ شي او دا پکې دلته کې مړ شي. سین کټ کیږي او دلته کې موږ فکر مرګري او لاغې ډور ګورو چې الته کې راغلي وي چې کوم ځکه چې د فلم په شروعات کې موږ د دې زوی کترې وو او هغه دلته کې پارټي کوله. الته کې یو غټ درار ګوري کوم ځکه چې چا له موبایل د رنګونو اوازونه وی خو کړي دا په غور سره وګوري الته کې موبایل پروت وي او سره یو الکوم پروت وي او دغه جنې چې کله خپل لور ته موبایل کوي نو لاغې د موبایل اواز دغه درار نه بهر ته نروزي او ظاهر چې دی ورو دلته کې نشته. فکر خو دغه سورنګ نه بهر ته راوته وي خدا وسم یو غټي صدمه کې وی ول شي وس دی خپل یو خمرګري وی بلاره. فکر چې کله دغه ماین نه بهر ته روان وي د خپل لور ټلیفون کوي او هغه ته چې د ماین د غرونو له پاسه ولاړې مکم د چې زمونږ رور بیګال لکه راغلی وو او پالټي مرګرو سره کوله او ته چې کېدې چې زمونږ رور لکه چرته نه ختي وي خدا جنې وته چې وس خار ته واپس لاړ نشي او اني ټایم زمونږ د خازمي بوس کې دی شي او چې څومره کوشش کولی شي دغه خانه لري لاړ شي او هغه نه پسته لفیګه په وینا باندې په دغه خار کې دنه یو میسج لاړ شي په کوم معنی چې په خار کې افرا تفرا جوړ شي او هر یو کس ډیر زیات ویریږي. دغه ټول خلک په سړکونو باندې ګرځي او دې ته وسې هم نوي پته چې اوس به مخکې سکیږي. کله دغه غړ درار جوړ شي او لفیګه گاډي هم په دې کې لاندې ولړ شي او د خلک ډیر زیات ویریږي. فکر او لاغه خاون خلکو ته پته ده او مینه زاده کې چې دغه خانه بهر ته لاړ شي خو په دغه خار کې موجوده یو قسم د دې په خبرو باندې یقین نه کوي. لفیګه لوروم په یو گاډي کې ناستوي او هم لاندې روانه وي او لفیګه مرګري به رامنډه کی او د دې لور د گاډي نه بهر ته وکاږي. فکر چې کله د خار نه دغه مایننګ ایریا ګوري نو هغه ټول غرونه په ځمکه کې لاندې ور روان وي او به لږ سات پس دغه ټول خار هم لاندې په ځمکه ته روان وي په کوم چې ډېر تبعی هم جوړ شي او لږ سات پس په دغه خار کې موږ ډېر زیاته دوړه وګورو چې دغه ټول خار لاندې په ځمکه کې روان دي په کوم معنی چې خار زیات تر خلکا په دغه لاندې زینو کې لاړ شي او فګه او وسره نور خلکا هم ډېر زیات ویریږي. ډېر زیات خلکا هسپتالونو ته هم لاړ شي او ډېر پکې زخمیان شي. هلته کې یو هلک فګه ته و چې ستا زوی بیګا مایننګ ایریا ته تللی ناست و چې زه لاړ شي او خپل زوی را بچ کا فګه بیا ټول خپل فیملی سره هغه سکول خواته روانېږي کوم ځکه چې دغه سکول ډېر زیات تباه شوی وي. دوی ته دغه احساس وشي زمونږ ورور به مړ شوی وي خو بیا هم دوی غواړي چې مرتبه دغه ټول سکول چک کړي. خو لږ ساعت پس دوی ته هلته کې سره چغو اوازونه راځي او کله چې دوی لاندې لاړ شي نو په بیسمنټ کې د دې زوی هلته کې زخمي په حالات کې پروت وي. کوم ځکه چې یو غټ چت په دوی باندې رالاړه شوی وي دلته کې یو بله جنۍ هم زوی زخمي پرته وي او فکر دې ته یو تار ورلړه کړي او ټول نه پیله دغه جنۍ بهر ته راوکاږي. فکر یې ته وایي چې په زوره خپمۍ ده او ولې چې دغه ځمکه انټي هم لاندې تلی شي او دلته کې یو غټه ګوفه هم جوړېدی شي. څنګه چې غټ سرنګونه دې دننه کې په مایننګ کې کتلې وو خو دې نه پیله چې فکر دغه جنۍ مدد وکړي د دې سترګو وړاندې دغه جنۍ هلته کې مړه شي او بیا فکر غواړي چې خپل زوی بچ کړي او بیا ځان نه یو تار تاو کړي او لاندې دغه هلک ته راکوزېږي. دا خپل زوی سیټ ته ورځي یو سریا راشي او د دې په خپې باندې ورننوځي او دا زخمي شي او د فکر خپه د وینې ډېره زیاته ډکه شي خو دا اوس هم د زوی باره کې سوچ کوي. فکر خپل زوی سره خبره کوي او هغې ته ډېر زیات نصیحتونه هم کوي او ورته وایي چې زه غواړم چې تا بچ کړم چې ته څه غواړې هغه زه وکړم خو د دې زوی ورته وایي چې مور دا وخت دغه خبرو نه دی او ته کوشش وکړه چې خپل ځان پیله او ما بیا بچ کړه. د خبرو په دوران کې یو غټ ټیبل بلنه لړه کېږي او په یو رسۍ کې یو ونښلېږي او د فکر زوی راټوپ کړي او په دغه ټیبل باندې ودرېږي او د خپلې مور مدد شروع کړي. کوم ځکه چې هغه غټه سریا اوس هم له فکر په خپې کې نښته وي او بله خوا د دې لور هم غواړي چې د خپل مور او د ورور مدد وکړي او دوی بچ کړي. دا دواړه یو ځای کېږي او دغه سریا د خپلې د مور نه وکاږي او دا بیا هلته کې یو سیټ ته کېنوي. د فکر زوی ځان بره راکاږي او دغه شانې دا بره وخیږي خو دې نه پیله چې دا خپل مور هم بچ کړي. فکر چې په کوم ځای باندې ناسته وي هغه ځای وخوځېږي او لاندې لړه کړي.
فکر دلته کې مړ کېدی هم شو او بیا د لور په هغه ټیبل باندې ټوپ کړي او هغې ته جوله ورکړي او د خپل مور خوا ته یې راولي او فکر هم په دغه ټیبل باندې ودرېږي. د دغه ټیبل وزن اوس ډېر زیات شي او دغه ټیبل چې په کم تار باندې راځوړن وي د فکر خاوند منډه کړي او هغه رسۍ په زور سره ونیسي. خو په دغه تار کې بجلي وي او د بجلۍ په وجه باندې دغه کرنټ دغه سړي ته ولګي او هغلته کې راډه شي او په موقع باندې مړ شي. د مړ کېدو نه پیله دا رفیقه یو نوي ملګري ته ووایي چې ضرور زما د بچو خیال ټول زندګي وساته او بیا موږ دلته کې یو ریسکیو ټیم وګورو چې راشي او دغه ریسکیو ټیم دلته کې دغه ټول خلک بچي خو د دې فیملي اوس هم دغه خبره کله هم هیره نه کړي او دلته کې دغه ټول خلک ښیي او دا فلم دلته کې ختم شي.